انسان چې وغواړي چې موږ الله دا قیمتي جنت راکې دا کله راکول کیږي 10 کارونه به تکي 10 کارا ځان سره اجمالی ساته اول په الله باندې ایمان لري دویم په مانځ کې به عاجزي کوي ایمان چې په الله ولر دینه ورسره په مانځ کې عاجزي به کوي دریم د خپل فرض حفاظت به وکي څلورم د په دې مجلس نه به اوچت شي پنځم د امانت لحاظ به وکي شپږم د وادي پابندي به وکي اتم د مانځ حفاظت یو عاجزي دی حفاظت دی اتم خلق له خیر ورکي نام شکر برشي جوړي چې تعالی سوکو ګوري صلی الله رايت شي لسم د مسلمانانو مابین کې وجودای نه راولي یو لسم په پاک دامن انسانانو باندې وبدنامه نه لګي دا د نبی صلی الله علیه وسلم ارشادات دي دولسم د قران او سنت قانون لاندې بجون تیرې دیار لسم چې مصیبت در باندې راغی صبر وکړي څوار لسم چې کله در باندې نعمت رااله شکر وکړي پین لسم د گاونډیانو په ژوند کې وخت بلمینه پیدا کوي په عمل شپارسم د گاونډي لحاظ بساتي ولسم کا بادشاہي الله در کې دروغ من وای اتلسم پاک دامنی وکړي نو نسم د اهل عیاد لپاره حلال رزق طلب کوي حرام من راوړي شلم ترمذی کی روایت ده معاملہ کې بنرمي کوي ایوشتم خلق له امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي دویشتم خلق ایک شکارونه نه کارونه ورته پیدا کی درشتم دا معنی یو سړی پریوته ری هغه بر اوچت کی څلورشتم دا معنی د خپل شر به خلکو نه بندای پنځشتم صدقې به ور کوي شپږشتم د قیامت سختی به الله ځان سره یاد ساتي وېشتم صبر وکړي اتهشتم مجاهده وکړي نهشتم دعاګانې ورته غواړي درشم دا معنا کوشش وکړي چې دا ټول کارونه ځان کې پیدا کړي کله چې دا درش کار وکړل دین ورسره الله تعالی به جنت درکړي بما صبروا په سبب د صبر د الله وی جنت او د قشاورې خما متکئین ان تکئ بیوالی فی ابدی کال الارائک ودی تختون باندې الله الا يرون فیها نبغوري پای کې شمس گرمی ولا زمهرون یخنی شمس کې راځي ګرمای نه ده زمهر کې معنا ده یخنی عبد الله ابن عباس فرمایي دسی موسم به خاص کر لکه سار مانځنه روستا کوم موسم چې کوم حالات دي دا حال ودانیتن الله نشدې به علیهم په دې معنی سوري داغا كتب الله ويش کېدل دای تزیدا پښ کېدل ماندې میوي به بالکل ورته نشدي کله چې ورته غواړي پلانې میوه مخې را شوي خوري خوراک چې وشي یو روایت کړي چې ارګمه بو کې هغه هم د بوی لري لکه عنبر دویم د بدن نبی خلوزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایته چې میتهږي غایت دا شینه بالتنی ستاره بدن نه بدا خلوزي په دې خلا کې بد شي بوی لکه عنبر ټول خلک هم شي ملاوان شي بری بوی باندې ويطافو ګرځولې بشي عليهم بده انسانانو باندې لوکي من فزتنا الله ويد سپینو زرو واكوابن گلاسنا الله وکانت قواريرا دا دششي سوره زخرف یو کې ویل وستر زر دلته ویل سپین زرو دا ټکر راغی جواب دا دی د باز جنتونو به سرو زری د باز جنتونو به سپینو وي فرق دی کنه دویم قول دی لوکي کې فرق دی د سروم الله در کوم د سپینوم در کوم لکه ملمانه د سړي راشي کړه قسم قسم ملمي یو قیمتي ملمي ډیره مو د بعد راغلي اغله جدا لوکي بل روزانه راځي اغله عام عادل وکي الله د سرو د سپینو لوکي دا ششي برسي قوارير الله وي ششي به من فزتن د سپینو زرو قدروها دوی باندې اندازه لګولې تقدیر په اندازه باندې دغه دوه قول دي
جنتیانو باندې اصل لګولې خادمانو څه مطلب ستا خپل جنته ملمانه راشي ستا خادم د سیده لکه ملغلره اغه اندازه معلومه کی کنه چې دومره کسان راغلي نو ام دومره ګلاسونه چې کو نه الله دې وبونه راډکی د شراب نه راډکی د قشان د اصل نه راډکی د وبونه راډکی شودونه ای باندې اصل لګولې ودی سکله به شاء الله دې انسانانو باندې فیا پدې کې کسن یو کا سړکا کان مزاج واچ دې سره وګړو نه الله زنجبیل شری عینن الله یو چې نه فیا په دې جنت کې تسمى شي نامدار کړی شوی دا سلسبیلا فواری وای ډیر مزیدار معطر غونې بوي و جواب د سوال دی دی دنیا کې لکه سړی چروجتی ملګرو جماعت تیاری تکلیف کی کړه الته به ملي را چاوګان سره وګه کټ کا پلانې شو کا پلانې نه الله واستا خادمان دلته ته صرف دې کټ نه شو خوراک لا ويطوف الله يغرزب عليهم وديبن الکانا مخلدون درې معنا غالي دي یو دا معنا عبد الله ابن عباس فرمایي په دې وګونه کې به والي وي کشران الکام به الله یو والي به کی دویم همیشه به بیګیرو دریم قول همیش په دې سینه شوټل کې کله یو کله نه وي کله کله د هوټل شاګردان خیرنی کنه مردار خوارو الته هم کې دې خیرنی نه الله وای اذا رايتهم کتو ګور دا خادمان حسبتهم الله ته ګمان په وکي چې ملغلره دي خوري وره ملغلره دا ډیره مزیدار د شیشې دکان دی او په دې باندې خوارو واره واچوا څوک په یو خدمت کې اختري هغه ډوډۍ تیاری څوک وب تیاری څوک بل شي تیاری هر سړی په کار کې الله جدا جدا بندي صرف امدادي نه و اذا رايت الله ته چوغورې په دې ځای کې رايت او وګورې نعمتونه او ملکن کبیر اولی حکومت هر جنتی الله حکومت ورکړي اجه ته سوچ کوا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو شهید الله اصل درجه ورکړي ایوی درجه دې په مابین کې دومره مسافت لکه کو اسمان ته دا ټول انبیاء او دا شهیدان به راځي مکه څومره لوی حکومت ته الله وایدا علیهم ودوی مان الله جامع به دورې خمشنو او د قشان د دې غټو لاندې واړه بار غټو اچولې بشوي به الله دې انسانانو لرا اساور ساتونه من فزتين د سرو زرو د سپینو اساور معنا بوغانا بخاری زړو زنانو باچول خړ خړ بنگړي بو الته به جنتین استعمالي د سات په ځای باندې دویم کا الته جنتین بنگړي آشو ته بنگړي خو زنانو کار دی دنیا کې زنانو کار دی الته الله دې شنه دی سکیبا الله په دې معنی ربهم رب دې شرابن شرابا طهور من پاک الله چې درمان شراب او شرو کم شراب دعا فرمایي څلور صفاتونه په دنیا په شراب کې دي یو دا چې درد سر در باندې دا راځي دویم کانګي دریم نشا څلورم د سړي نه باور باراس رواني الته بدایوم نه بری په سر باندې درد کېږي یو نه به استفراق دعا نه به د قشان نشه در باندې راولي نه باور باراس ورو ساعت کو شیلت بیانې الله عمل دې کړي رزق مې دا درکړه دا رسنه دې چې ارمان کوي چې الله موږ له مکه راکا ان هاذا دا آیتونه دا ترغیبات چې کله نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ول تشریح کړه لاس کې داغه کجوري وی یو دمه کجوره وغورځولا به 15 پک کجوري دی 15 منټه خو په لګيږي ولې مخکې جنت ته ځان رسو دشمنانو مابین لوراله ډیر مردار کړه اخر دام شي الله دا ګور په عمل کې دا رسنه چې لام د خور خیرات ته هر سړي خانک په سر راي خیر شماله به واچوا دا الله قرباني غواړي ویني استل غواړي صدقه الله راضي کوله ان هذا یقینا دا چې الله وکانه لكم د ساسو لپاره جزاء بدلا وکانه کی معنا ده از ده زګه ساسو کوشش مشکور الله قبول